تازه خبر طالبانو د پنجشیر ولایت پر لور باندې حرکت وکړ. پنجشیر ولایت ته طالبانو 4 ساعته وخت ورکړی چې یا تسلیم شي او یا جنگ ته آماده شي. امرالله ساري څخه افغان ولس هیله کوي چې پنجشیر دی پر طالبانو نه خرابوي، لکه څنګه چې ټول افغانستان بغیر له مقاومته وسپارل شو او تلفاتو نه لیدل شو، نو همداسې د پنجشیر ولایت هم ورته وسپارل شي. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ چې څومره طالبان د پنجشیر په لور وخوځېدل. ماشاءالله دا پنجشیر خط اوس ملګري روان دي، 4 ساعته وخت ورکړی، نو که چیرې تسلیم سوله نو قطر که او که تسلیم نشي نو بس انشاءالله په خپله سزا به ورسېږي. ماشاءالله ماشاءالله مولوي صاحب مسؤل دی خطه تقریبا 55 رنجر او ټانګونه دي، انیم لا رسیدلي نه دي. مشران ټول کمیسونو اداري نظامي ټول سوي دي ماشاءالله. خطه الحمدلله من جانب هم پکې ده.